ستا د تلو نه پس نو څه ده، خو په اور کې زندګي ده چې کوم یې په زوره، ډېره لرې ده له شوره، نه خندا ده نه مستي ده او نه هغسې راپاتې هغه ګل غوندې ځواني ده. فضا باندې اخته یمه، همدا مې وظیفه ده، سهار وخته چې راویښ شم نو له هر څه نه د مخه موبایل خپل را پیدا کړم، زر زر وګورم، هر یو شی چک کړم، نوی زنګ د چا راغلی او نه چا وې د سلام جمله لیکلې، مایوسي را باندې زور شي او تر حده مې خراب کړي، تېر یادو ته مې ورکش کړي او هغه وخت را په یاد کړي چې په زه د موبایل په غږ راستون شوم زندګۍ ته، په یو لاس به مې موبایلو را کلک کړی او په بل لاس به مې سترګې سولولې، ورکوی په سختۍ به مې جواب درته درسن که، خوشحالۍ نه به هوا ته جګېدمه، تا به ویلې که دا ټوله نړۍ زما ده او نری نری به پټ پټ خندېدمه، خو اوس هغه شانتې نه یم، نه بیخي هغسې نه یم، اوس چې ویښ شم نو ژاړم، مرګ له پاک الله نه غواړم، زندګي راته ورشوې اوس بیخي راته ورشوې. تر 11 دا حال وي رانه تاو د غم دیوال وي، له 11 نه وروسته په سختۍ ځان را بیدار کړم، مخ او لاس مې را صفا کړم او تمثیل ته ځان تیار کړم، د خندا نقاب را واخلم، داسې هره کړم پکې پټه او دنیا ته ځان ښکاره کړم. تر ناوخته مې دا حال وي او تمثیل مې وظیفه وي، خو چې ستن له لاسو واوړي وظیفه زما رخصت شي، هر څوک لاړ شي په خپل لوري، هر څوک لاړ شي په خپل لوري او آرام ته ځان تیار کړي، زه هم راشم خپل بستر ته د عذاب دې سمندر ته، ټول جهان پکې لاهو کړم، خپل ځان پکې لاهو کړم، بیا سهاره پورې ژاړم، تا په چغو چغو غواړم، نارې ووهم اسمان ته، خیرې ډېرې وکړم ځان ته، خیرې ډېرې وکړم ځان ته.